بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې اول ورته تاسو ته ما ویلي وو چې یو رسټورانټ ته ځو او ګورو چې په څومره روپۍ موږ څومره خوراک کولی سو. نو هغه د افغانانو رسټورانټ و، انډین بارس په نوم باندې. دې ورته ځو یو د عربو رسټورانټ ته. نو یو عربیش رسټورانټ ته دغه طرف ته ځو او هلته ګورو چې موږ خوراک کوو. یو دوه ملګري هم راسره دي او خوراک هم تاسو سره شیر کوم چې څه شي راکوي په د عربیک رسټورانټ کې په جرمني کې او څومره روپۍ یې اخلي. نو راځئ په ویډیو کې تر اخر راسره پاتې شئ. دغه هم اوس په خیر هوټل ته راننوتو او اډر هم ورکړه. نو معلومیږي به چې خوراک راوړي، خوراک هم سره شیر کوم چې څه راوړه او بعد یې هغه نه په تاسو ته ریټ هم ښیم. د هر یو شی څو څو روپۍ قیمت ارځي او تاسو بیا د خپلو هېوادونو سره مقایسه کړئ. موږ افغانان وروڼه داسې هېواد نشته چې هلته ژوند نه کوي. آیا تاسې په هېوادونو کې هم دا په همدغومره روپۍ باندې قیمت لري، همدغه ریټونه دي که نه کم او زیات دي؟ دا کوم شی چې موږ اوس اډر کړه په دې کې دغه غوښه راوړه او ورسره دا یو پلیټر ده. په دې کې هم د پسه غوښه ده، هم کباب ده او هم د چرګ غوښه ده، ورسره وریجې دي. دا بیا یو قسم پښې پانچې څوک ورته وایي، څوک پښې ورته وایي، څوک پایې ورته وایي. دا یې جوړې کړي دي. ورسره سلاد ده او دا یو خاص ډول چکني ده. ورسره دا مستې دي او مړۍ هم بیخي د افغانانو په شان مړۍ ده. د هوټل ده د عربانو، عربي خوراک ده کې ټولو. نو دغه چې پورې خو مې ویډیو سره شریکه کړی دی. نو وروسته په اخر کې تاسو ته بیل هم ښیم چې اوس دې بیل څومره راځي او خوند یې ګورو چې خوند یې څنګه ده. رنګ نه خو هر شی ډېر ښه معلومېږي، د خوند نه به هم اوس معلوم شي. نو اول یې دا کباب ګورو. ماشاءالله پوخ خو دومره سخت نرم پوخ شوی ده چې خوند یې څنګه ده. چټني چې اخلم واقعي ډول چې ډېر زیات ښه جوړ ده. دې سره سره دا نور شیان هم ګورو چې بس په دې پلیټر کې دا سیخ خو موږ وته په دې کې یو دغه کباب ده. نو د کباب خوند یې ګورو چې سیخ کباب یې څنګه ده. ماشاءالله دومره سخت نرم پوخ شوی ده دومره. نو د خوند نه چې دا څومره د رنګ نه روغ ده، دغومره د خوند نه هم روغ ده. دا بیا چپلی کباب ده. چکني ته ونیسه، چکني یې ډېره ښه جوړه کړې. چې څنګه سیخ کباب روغ و، څومره خوږ خوند یې و، نو چپلی کباب هم ګورو. څنګه مې چې صفت درته وکړه چې یو عربي هوټل ته ورو ته راغلو، واقعي چې څومره زیات خوندور خوراک یې جوړ کړی چې بیخي هغه د وطن خوراکونه یې راته یاد کړه. دا د یو او بله خبر اوس که هر څومره بیل راسي هغه بیل ته به مو ځان کله کوو، ځکه چې څومره ډېرې ښه خوند نو هغومره به زیات بیله وي. نو د بیل پورې ویډیو کې انتظار شئ. نو دې خوراک داسې موږ راغلي یو. دا د کاري صاحب فرمایش د کاري صاحب مېلمه راغلی ده د هامبورګ نه. بس د کاري صاحب دپاره بیا راغلو دلته. مزه کاري صاحب هم ساعت تېر شي. نو د کاري صاحب هم پوښتنه کوو چې کاري صاحب خوراک یې خوښ څه که نه. کاري صاحب ته څه کې خوراکونه یې څنګه جوړ کړي دي؟ ښه خوراک یې جوړ ده. راځئ چې اوس یې بیل وګورو چې څو روپۍ بیل راځي. نو لکه څنګه ستاسو ته ما ویلي چې په اخر کې هغه در باندې ګورم بیل. دا یې څه مکمل بیل 250 او 80 سنټه. که نو اوس تاسې خپله رایه راکئ پې چې آیا دا خوراک چې کوم موږ وکړو دا د همدغومره روپیو ارزېده که کمې وي او که زیاتې وي. او که تاسې په هر هېواد کې ژوند کوئ دا روپۍ که خپلې کرنسۍ ته واړوئ، آیا په هغه هېواد کې امکان لري چې په دومره روپیو باندې دومره خوراک وسي او یا کم او زیات کېږي؟ نو ویډیو مخکې د سره شیر کوئ چې څومره شیر کولی شئ، نورو ملګرو سره هم شیر کوئ او خپله رایه په کمنټ کې ضرور ورکړئ. د الله په امان.